سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. نن په خیبر کې د پښتون قومي جرګې په میدان باندې پولیسو حمله کړې ده چې پکې د پی ټی ایم ډیری فعالان ژوبل شوي دي. د رپورټونو له مخې چې پکې د پی ټی ایم 10 فعالان ژوبل شوي دي او 3 ملګرو یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نن په داسې وخت کې پولیس ورغلي دي ګراوند ته چې په ګراوند کې دوی د 11 اکتوبر قومي جرګې لپاره تیاریانې کولې. پولیسو په دوی باندې ډزې کړې دي، په دوی باندې شلینګونه کړي دي چې پکې ډیری ملګري ژوبل دي. د پښتنو قومي جرګه امنیتي کسانو میدان په خپله ولکه کې اخیستی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وایي پاکستاني پولیسو او عسکرو د پښتنو ملي جرګې په میدان برید کړی ده او د لویو ماشینونو په وسیله د کیمپ شاوخوا خندقونه کیندلي دي. نوموړي په خپل ایکس پوسټ کې ویلي دي په پاکستان کې د پښتنو دا حال دی چې په خپل تاریخي علاقو کې هم د خپلو روایاتو مطابق د یوې ناستې اجازه نه لري. ښاغلي پښتين په سیمه کې د مخابراتي شبکو د بندېدو خبر هم ورکړی دی او وايي په سیمه کې د غورځنګ له غړو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې دي. په سیمه کې یو ځایي خبریال وايي پولیسو د جرګې لپاره جوړ شوی کیمپ نړولی او دې ځای ته تلونکي لارې تړلې دي. په خواله رسنیو کې خپاره شوي تصویرانو کې لیدل کېږي د جرګې په میدان کې ګڼ شمېر پولیس له وسایلو سره ولاړ دي. تر دې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ څو ځله ویلي وو چې امنیتي کسانو د خیبر ضلع په جمروت سیمه کې د پښتنو قومي جرګې د غونډې په تالار چاپه وهلې وه او ویلي دي چې له 500 نه زیات ملګري نیول شوي دي. په ننني برید کې د پښتون ژغورنې غورځنګ 10 کسان زخمیان شوي دي او 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.